مدیر صاحب کولی شي راته ووایي په ادارو کې ولې ځینې مدیران ډیر بریالي وي؟ ځکه چې بریالي مدیران درې مهمې ځانګړتیاوې لري. لومړی، رهبري کوي، واک نه خرڅوي. دوهم، د ټیم خبرې اوري او د خلکو درناوی کوي. دریم، پریکړې پر وخت او د معلوماتو پر بنسټ کوي، نه په احساساتو باندې. کولی شي راته ووایي چې بریالی مدیر د خپل ټیم لپاره څه کوي؟ بریالی مدیر تل خپل ټیم ته درې شیان ورکوي. لومړی، واضح هدفونه. دوهم، تشویق او ملاتړ. دریم، د زده کړې او پرمختګ فرصتونه. همدا درې کارونه ټیم غښتلی او کارونه نتیجه ورکوونکي کوي. کولی شي راته ووایي ولې ځینې مدیران تل ناکام وي؟ ناکامه مدیران لاندې ستونزې لري. د خلکو خبرې نه اوري. همدارنګه واک ته د زور په سترګه ګوري. د احساساتو پر بنسټ پریکړې کوي. مسؤلیت پر نورو اچوي. دا د ناکام مدیر لویه نښه ده چې هره ناکامي په نورو تپي. کولی شي راته واضحه کړئ چې د ناکام مدیر تر ټولو لویه تېروتنه څه ده؟ ناکامه مدیر یوازې امر کوي خو رهبري نه کوي. هغه فکر کوي چې کار یوازې د امر کولو سره مخ ته ځي، خو په حقیقت کې ټیم د هڅونې، اعتماد او همکارۍ له لارې پرمختګ کوي. کولی شي راته ووایي چې بریالی مدیر څنګه پریکړې کوي؟ بریالی مدیر مخکې له دې چې پریکړه وکړي لاندې کارونه ترسره کوي. لومړی، معلومات راټولوي. همدارنګه خطرونه ارزوي. بیا له ټیم سره مشوره کوي او بیا پریکړه ترسره کوي. کولی شي راته ووایي ناکامه مدیر څنګه پریکړې کوي؟ دا ډول مدیر په احساساتو، شخړو او بې صبرۍ کې پریکړې کوي. هغه پرون یو څه وایي، نن بل څه وایي. د داسې مدیر پریکړې ټیم ته ګډوډي راولي. کولی شي راته ووایي د بریالي مدیر چلند څنګه وي؟ بریالی مدیر نرمې خبرې کوي، درناوی کوي، کارکوونکو ته ارزښت ورکوي، شخړې په آرام حل کوي. همدا چلند ټیم ته انرژي ورکوي او خلک ورسره خوشحاله کار کوي. د ناکام مدیر چلند څنګه وي؟ ناکامه مدیران اکثره خپلو کارمندانو ته سختې خبرې کوي، د کارمندانو سپکاوی کوي. همدارنګه احساساتي چلند کوي، په کارمندانو بې ځایه فشار اچوي. هغه داسې چاپیریال جوړوي چې کارکوونکي ترې تېښته کوي. کولی شي راته ووایي د بریالي مدیر یوه ستره ځانګړتیا څه ده؟ بریالی مدیر په خپل ټیم باور لري. بریالی مدیر د کارکوونکي وړتیا پیژني، کار ورسپاري او باور پرې کوي. باور ټیم ته اعتماد، قوت او د کار جذبه ورکوي. کولی شي راته ووایي د ناکام مدیر ستره نښه څه ده؟ ناکام مدیر هر څه په خپله ترسره کول غواړي. هغه ټیم ته کار نه سپاري او فکر کوي چې نور د باور وړ نه دي. دې سره ټیم ماتیږي او مدیر ستړی کیږي. کولی شي راته ووایي ولې بریالي مدیران تل محبوب وي؟ ځکه چې دوی د کار ترڅنګ د انسانیت قدر کوي، ټیم ته وخت ورکوي، له خلکو پوښتنه کوي، د کارمندانو ستونزې په غور سره اوري. همدارنګه مینه او درناوی د یوې ادارې د پرمختګ انرژي ده. ناکامه مدیر ولې د خلکو په زړونو کې ځای نه لري؟ ځکه چې یوازې د کار او بیا هم د کار فشار په کارمندانو اچوي. احساس، درناوی او مثبت چاپیریال نه جوړوي. له همدې امله خلک ترې په پټه ناراضه وي. قدرمن مدیر صاحب، ستاسې وروستی پیغام مدیرانو ته څه شی دی؟ زما پیغام په دغه ډول ده. بریالی مدیر هغه نه دی چې لوړه څوکۍ ولري، بلکې بریالی مدیر هغه دی چې له خلکو سره کار کول، هغوی ته ارزښت ورکول او د ټیم قوت جوړول زده کړي. هر مدیر کولی شي بریالی شي که د چلند، تفکر او رهبرۍ طریقه بدله کړي.